سلامونه درنو اوریدونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. په پښتو ادب کې د ماشومانو ادبیاتو کتاب د دویم څپر کې 18مه پاڼه د ماشوم د ادبیاتو تاریخچه. له هغه مهاله چې انساني ژوند پیل شوی، یعنی انسان پیدا شوی او ورسره د تولید او تکثر پروسه پیل شوی، ماشومان د میندو د مینې او محبت وړ ګرځېدلي. د میندو له اړخه د ماشومانو د بوختیا، خوښۍ او آرامتیا لپاره آللو للو ویل شوي. همدغه د بشري ژوند او په ځانګړي ډول د ماشومانو د ولسي ادبیاتو پیل ګڼل کیږي. بیا وروسته د انساني ژوند له تکاملي پروسې سره سم چې انسانان په خپل ورځني ژوند کې د ژوندانه له بیلابیلو پیښو او پړاوونو سره مخامخېږي، لوړې ژورې ویني. فولکلوري کیسې، داستانونه او افسانې رامنځته کیږي. ماشومان ژبه زده کوي. له اړتیاوو او غوښتنو سره سم په خپله د شفاهي ادبیاتو لومړني خو عجیب او غریب ادبیات ایجادوي. د لوبو کولو لپاره د ماشومانه فکر په اډانه کې د موزونو آهنګ لرونکو کلمو او الفاظو له پیدا کولو سره د لوبو او ساتیرۍ ترانې جوړوي. دا پروسه پر مخ ځي. انساني ژوند له کورنیو څخه کلیو، قریو، قبیلو ته رسیږي. نوې ژبې رامنځته کیږي. ولسونه په خپلو منځو کې او د هغه مهال له دیوانو، پیریانو او ښاپیریانو سره مخامخېږي. جګړې کوي. په دوی کې اتلان پیدا کیږي. د دغو پیښو او ستونزو پر بنسټ افسانې، کیسې او داستانونه رامنځته کیږي. دغه کیسې او افسانې سینه په سینه له یو پوړ څخه بل، له یوه ولس څخه بل ته لیږدول کیږي چې ورسره د ماشومانو د ادبیاتو ولسي برخه غني کیږي. دا لړۍ تر هغې دوام پیدا کوي چې انسان لیک او لوست زده کوي. د لیک او لوست له پیدا کېدو سره سم د شفاهي ادبیاتو ځای لیکلي ادبیات نیسي. د نړۍ بیلابیل ولسونه لیک لوست زده کوي او هر څوک په خپله ژبه کې لیکلي ادبیات پنځوي. د ماشومانو د لیکلي ادبیاتو په اړه چې چا کله او چیرته لومړی ځل لپاره ایجاد کړي، یا د ماشومانو لپاره شعرونه، ترانې، کیسې او نور څه لیکلي، کومه دقیقه احصایه نشته. هغه څه چې اوس موږ پرې استناد کوو د لویدیځې نړۍ د یو شمېر څېړونکو څېړنې دي، او دا هم څرګنده نه ده چې د دغو څېړنو به په دغه برخه کې له ایماندارۍ څخه کار اخیستی وي، یعنې هغه ډول څېړنه به یې کړې وي چې حق اقدار ته رسیدلی وي. د هغو ولسونو حق به یې ادا کړی وي چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لومړني کارونه کړي دي. دا معلومول دومره اسانه کار نه دی. هغه مهال خو څه کوي، اوس چې په نړۍ کې د څېړنې پرمختللي سیستمونه رامنځته شوي، اوس هم دغه کار له کړاوونو او ستونزو څخه ډک دی. په هر صورت اوس موږ یوازې د لویدیځې نړۍ د څېړونکو د څېړنو له مخې په نړۍ کې د ماشوم د ادبیاتو له تاریخ څخه ګټه اخلو. شلمه پاڼه: په نړۍ کې د ماشوم د ادبیاتو لنډ تاریخي بهیر سرلیک. د کوچنیانو ادبیات په لویدیځ کې هغه مهال خپلواک شول چې د ماشومتوب دورې ارزښت پیدا کړ او په رسمیت وپېژندل شو. په لویدیځ کې یونانیان هغه خلک دي چې د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د ماشومانو لپاره د ښوونځي جوړولو نوښت ور په برخه دی، چې د یونانیانو دغه کار بیا رومانیانو پر مخ بود. شالپرو په فرانسه کې، په آلمان کې ګریم ورونو او له دوی څخه وروسته ځینو ناشرانو په انګلستان کې د خپلو هیوادونو ډېرې ښکلې عامیانه کیسې او افسانې ولیکلې. نو کولی شو ووایو چې د ماشومانو لپاره لومړنی ځانګړی کتاب چې د ماشومانو لپاره یادګار نومیده، په 14مه پیړۍ کې په 1671 او 1672 کلونو کې یو مسیحي روحاني جیمز جانوي په انګلستان کې ولیکه او خپور شو، چې مذهبي رنګ یې درلود. د غوښتل مذهبي افکار او عقاید په ماشومانو کې د یوې غوره وسیلې په توګه د ویرې د مخنیوي لپاره ووسی. په 1488 کال بل کتاب چې پیشرفت زار نومیده جان بانیان ولیکه. دا کتاب هم د لویانو او هم د ماشومانو د ګټې اخیستنې لپاره وو. اخلاقي او مذهبي روزنې ته پکې پاملرنه شوې وه.
همدغه مهال په لویدیځ کې د ماشومانو لپاره نور کتابونه هم لیکل شوي او خپاره شوي، خو په دغو ټولو کتابونو کې ماشومانو ته اخلاقي تربیت ښودل شوی، ځکه د هغه مهال لیکوالو دا فکر کاوه چې د الفاظو او عباراتو په واسطه کولای شي ماشوم ته اخلاقي زندگی وروښيي. دغو لیکنو ورو ورو د ماشومانو د ادبیاتو لیکلو ته لاره هواره کړه. په 18مه پیړۍ کې په لویدیځ کې د ماشومانو د ادبیاتو د ساحې په پراخوالي او د کتابونو په خپرولو کې اغیزمن ګامونه اوچت شول. ډیرو شاعرانو او لیکوالانو ماشومانو لپاره ځانګړي کتابونه ولیکل. دا چې له نورو ژبو څخه ځینې اثار هم وژباړل شول. په فرانسه کې پل هازارد د ماشومان او سړي په نامه یو کتاب خپور کړ. هغه غوښتل په دغه کار سره د کورنیو پام ماشومانو ته ورواړوي. نوموړی په دغه کتاب کې وایي موږ ډیر وخت خپلو ماشومانو ته د مناسبو او ځانګړو جامو پیدا کولو په فکر کې یو، خو ولې باید دا فکر ونه لرو چې هغوی ته مناسب کتابونه برابر کړو. پل هازارد د ماشومانو لپاره مناسب کتابونه د هغوی د جامو په کچه اړین ګڼي. دا په حقیقت کې داسې ده چې د ماشومانو ادبیات ورته ډیر اهمیت لري. په 1490 میلادي کال په فرانسه کې د ماشومانو لپاره ساده روزنیز داستانونه ولیکل شول او خپاره شول چې د دغو داستانونو منځپانګې هم ډیر اخلاقي بڼه درلوده. په 1892 میلادي کال کې ژان ژاک روسو امیل په نامه کتاب خپریدل. د ماشومانو د ژوند په کټګوري کې یوه نوې لاره پرانیستله. ژان ژاک روسو په خپله د ماشومانو د ښوونې او روزنې په برخه کې د نظر خاوند و. په دغه کتاب کې هغه لیکلي دي د یوه ماشوم لپاره نیکمرغه ژوند دا وي چې آزاد وي او په یو سالم طبیعي چاپیریال کې ژوند وکړي. د ژان ژاک روسو هلې ځلې د دې لامل شوې چې نه یوازې دا چې په فرانسه بلکې په نورو ملکونو کې هم لکه په انګلستان او امریکا کې لیکوالانو او شاعرانو د ماشومانو ادبیاتو ته ډیره پاملرنه وکړه. ماشومانو ته یې کتابونه ولیکل. ښوونه او روزنه او اندا چې د مذهبي مسایلو زده کړه د داستانونو له لارې هم ترسره کیده. 19مه پیړۍ وه او د اروپا په شمال دنمارک یو لیکوال داسې کیسې یا داستانونه ولیکل په هغه مفهوم چې اوس موږ د ماشومانو ادبیات لرو. د هغه بنسټ یې کېښود. دغه دنمارکي لیکوال چې اوس په نړۍ کې د ماشومانو د ادبیاتو پلار په نامه مشهور دی، هانس کریستین اندرسن نومیږي. نوموړی لیکوال د 1805 میلادي کال په اپریل میاشت کې د سې شنبې په ورځ د دنمارک په ادنس ښار کې زیږېدلی. په 1418 میلادي کال یې پلار مړ شو. کورنۍ او ځان ته د ډوډۍ پیدا کولو په موخه له یو ګنډونکي یعنی خیاط سره شاګرد شو. بیا یې د سګرټو په یو کارخانه کې کار کاوه. په 1802 میلادي کال له کټ څخه د رالوېدو له امله ورته شدیده ناروغي پیدا شوه او په 1815 میلادي کال د اګست میاشتې په 4مه نیټه له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. اوس په نړۍ کې د ادرسن د زوکړې ورځ د ماشومانو د کتاب نړیواله ورځ نومول شوې ده. په 19مه پیړۍ کې په ټوله نړۍ کې ښوونه او روزنه د ماشومانو مسلم حق وګڼل شو. د ښوونې او روزنې پوهانو عالمانو د ماشومانو اوسني ژوند ته ځانګړې پاملرنه وکړه. په 20مه پیړۍ کې ماشوم په کورنۍ، ښوونځي او ټولنه کې د ډیر مهم غړي په توګه مطرح وپیژندل شو. د ارواپوهنې، ښوونې او روزنې پوهانو دغه پیړۍ د ماشوم پیړۍ په نامه نومولې ده. د ماشومانو ادبیات په دغه پیړۍ کې ډیر وغوړېدل. کمکیانو ته په هره برخه کې روزنیز کتابونه، رسالې، داستانونه، کیسې او شعرونه ولیکل شول. نه یوازې په لویدیځ بلکې د نړۍ په نورو برخو کې هم د ماشومانو روزنې او ادبیاتو ته په زړه پورې پاملرنه وشوه. دا لړۍ په ډېرې چټکۍ سره تر ننه پورې را روانه ده او نن سبا خو د نړۍ په ډېرو ژبو کې ماشومانو ته د ژوندانه په هره برخه کې لیکنې شوي چې د ماشومانو په روزنه او ادب بې ساري اغیزه کړې ده.